تازه فضلي د دوحې غونډې هدف طالبانو ته نړیوال مشروعیت ورکول دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. د جمهوري دولت د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلي وایي د دوحې درېیمه غونډه د دوحې د لومړۍ ناستې تسلسل دی چې هدف یې طالبانو ته په تدریجي ډول نړیوال مشروعیت ورکول دي. نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د دغه کار لپاره د یو قراردادي مؤسسې نقش لوبوي. امریکا ملګرو ملتونو ته قرارداد ورکړی چې د دغسې غونډو له لارې مشخصې نړیوالې ادارې او ځینې په نښه شوي غیر طالب افغانان راوبولي ترڅو د طالبانو د عادي کولو یا نارملایزیشن پروسه چټکه شي. غیر طالب افغانان چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې ښځو استازو او یا رسنیو د استازو په نوم ګډون کوي، نه د دې ناستو په محتوي کې صلاحیت لري، نه په اجنډا کې او نه په پایلو کې. د اکټ مکټ لکه د دوحې لومړۍ بدنامه پروسه کې چې غیر طالب افغانانو نه په کې مالکیت درلود، نه مدیریت او نه هم غږ. ښاغلی فضلي وایي امریکا او ملګري ملتونه له غیر طالب افغانانو څخه د طالبانو د عادي کولو پروسه کې د سینګار وسیلې په توګه استفاده کوي. نوموړي وړاندې د سیاسیونو هڅو ته په اشاره ویلي که د ډلو او افرادو په توګه مو هدف په رښتیا هم د پروژو اخیستل او کاریابي نه وي او نه غواړئ له طالبانو سره د نارملایزیشن د شومې پروسې او معاملې برخه واوسئ، نو له دې ناستو څخه فاصله واخلئ. درنو کتونکو دا و د نن چمتو شوی خبر. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.